حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما د امت د پاره په ما باندې الله جل شانه دو امانه نازل کړي دي. یو امان په سورۃ انفال کې چې الله جل شانه فرمایي چې زبردست نکوم چې ته د خپل امت په منځ کې موجود یو، زه په هغوی عذاب نازل کم. او دویم دا چې تر څو پورې چې دوی استغفار وایي او معافي غواړي، مغفرت غواړي، نو دوی ته زه به عذاب نه ورکوم. بیا نبی اسلام فرمایل چې زه کله د دنیا نه لاړ شم نو د قیامته پورې ما دوی دپاره دوی په منځ کې استغفار په طور د امان پرېښی دی. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو الله جل شانه د نبی رسول الله سره دا وعده کړې وه چې ته کله په دنیا کې موجود خپل د امت په منځ کې نو زه به دوی ته عذاب نه ورکوم. دویم دا چې کله دوی استغفار وایي، د الله نه معافي غواړي، الله د خپلو ګناهونو معافي غواړي، استغفار وایي، توبه وباسي، د مغفرت طلب کوي، نو الله وایي زه دوی ته عذاب نه ورکوم. نو لازم موږ تاسو استغفار په ځان لازم کو، الله ته رجوع کو. نو چې غواړئ چې الله عذاب در نه کړي نو استغفار ډېر وایاستئ. سړي او زنانه ټول استغفار ډېر وایي، الله جل شانه به تاسو باندې عذابونه نه راولي او الله به خپل رحمتونه در باندې نازل کړي او الله به په استغفار ویلو باندې زیات خوشحالېږي. هم زما بندگان هغه مانه معافي غواړي، د مغفرت طلب کوي. د دې وجې نه ټول سړي او زنانه ورځ کې خامخا استغفار وایاستئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.